صاحب د ډلهییز واده د ناویانو او زومانو دپاره مو ښایسته باکیفیته او قیمتي د اشپزخانې لوښي پکار دي. کوم راکړې؟ عزیز محترم موږ سره 30 ماډله لوښي دي او په ټول دوکان کې په ټول شرکت کې د دغه نه باکیفیته او اصلي شی بیخي نشته او کتلی سو نمونه ولې نه ورو دغه مال دی دا والا ښایسته هم دي. بل څه رقم دي؟ نور دغه شي دي د وزن کیفیت ډېر بد د دې وزن هم پر ډېر دی او ډېر زیات دی او کیفیت یې بره دی او قیمت هم پر ډېر او دې قیمت ډېر زیات دی قیمت ډېر زیات دی. د مینوال څه پوښتنه وکړه دوستانو د ډلهییز واده د ناویانو او زومانو دپاره کوم د اشپزي سیټ واخلو؟ یو دا دی چې قیمت هم دی باکیفیت هم دی او بل ډیزاین یې دغه دی، بل ډیزاین دغه تور دی او بل ډیزاین بیا دغه دی او بل ډیزاین هم هغه دی. نو تاسو اوس وایاست چې کوم ډیزاین په چایبرانو کې کومک راسره وکړئ، دا مو خوښ دی او که دا او ترموزونه چیرې دي حاجي صاحب؟ په ترموزو کې هم تقریبا 10-12 ډېر دي تر 12 رقمه نه؟ په ترموزانو کې هم تر 12 رقمه ډېر دي. دا 1 2 3 4 5 بس ورته وګورئ دوستانو پر شمېرې باندې ماسې یو خط ورته راوګرځوئ، کومک وکړئ چې د ډلهییز واده ناویانو او زومانو ته کوم د اشپزخانې لوښي ورته واخلو. او ګیلاسونه هم دا ګیلاسونه څنګه دي دوستان؟ دا ستاسو د مشورې څخه وروسته به انشاءالله د خیر سره خریداري شروع کړو. خدای مو راته وساتي. په عزت اوسئ.